په بورډ ما څه لیکل دی تاسو پیژنئ څه ته وایي ټیشوز څه ته وایي ګوره مونږ وایو چې زموږ جسم د څه نه جوړ دی سیل نه جوړ دی که نه اوس دا خلیې چې دي دا راغونډې شي لکه اوس ډېر شی سیلونه راغونډ شي هغه یو ګروپ جوړ کړي نه هغه ګروپ ته مونږ څه وایو پوهېږې به دی دا لیوینګ باډي چې جوړېږي که نه ژوندی جسم نه هغه به دې طریقه باندې جوړېږي دا خبره یاد ساتئ چې د هر اعضا چې کومې خلیې هغه د یو بل نه جدا دي لکه په سترګې کې چې کوم سیلونه دي هغه د غوږ د سیلونو جدا دي ٹھیک شو د غوږ چې کوم سیلونه دي هغه د پوزې د خلیو نه جدا دي پوهېږئ چې دغه ځای کې دا خلیې موجودې دي نو دا راغونډې شي نو چې کله داسې راغونډې شي نو دا یو ګروپ جوړ کړي نو هغې ته موږ څه وایو دا به ته یاد دي یاد به یې ده مچې کوي انیمل دی هیومن دی او پلانټ دی نو بیا د دوی چې کوم ټیشوز دي هغه د یو بل نه جدا دي ٹھیک شو اوس تاسو په دې بوک کې زیاتره د انیملز په باره کې بحث دی نو دلته کې راغلی انیمل ټیشو نو څه کوئ انیمل ټیشو څو قسمه دي چې کوئ اولنی دی اپیتیلیل ټیشو څه شی دی تاسو وایئ اپیتیلیل ټیشو اوس اپیتیلیل ټیشو په کوم ځای کې څه کوئ مطلب دا کار څه کوي ګوره دلته کې ما لیکلی فنکشن د دې خبرې مطلب دا دی چې اپیتیلیل ټیشو کار څه کوي نه هغه دلته لیکلی دی دلته کې بیا لیکلی ویر اټ از فاوند دې خبرې مطلب دا شو چې دا اپیتیلیل ټیشوز چې دي دا په کوم ځای فاوند مطلب دا دی دا په کوم ځای ٹھیک شو اولنی دی اپیتیلیل ټیشو د دې کار سره څه کوي کورز دا یو څیز پټوي مطلب دا زموږ دا جسم دی په دې باندې له پاسه دلته کې اپیتیلیل ټیشوز دي سرمن دي جوړه اوس په دې پوه شوئ اوس تاسو په خپل ذهن کې دا راولئ چې دا سرمن مونږ د خپل جسم نه لرې کړو د انسان جسم به څومره بد ښکاري پوهېږئ وینه به ښکاره شي غوښه به ښکاره شي د هغې نه علاوه په جسم کې چې نور کوم څیزونه دي هغه به خواره شي چې یو سیلې پرې راغله دا څه به داسې تري هېڅ پراپرټي نه دي ټیک شو خبره پوه شوئ د اپیتیلیل ټیشو دا چل کوي چې زموږ دا سرمن چې دا جوړوي پوه شوئ د هغې نه علاوه چې چل کوي څه کوي پروټیکټ حفاظت کوي چې زموږ سرمنې جوړه کړه نو د دې خبرې مطلب دا شو چې زموږ حفاظت هم کوي لکه دا دیوال دی دا د کمرې نه لر کوي نو دا کمره به بالکل بډاګه پاتې شي که نه نو دغه شان زموږ دا سرمن چې ده نو دا د اپیتیلیل ټیشو نه جوړه ده او زموږ حفاظت کوي او د هغې نه علاوه چې دی سیکریټس دا یو څیز چې دی خارجي مطلب څه دی لکه مونږ ډېر زیاته لږ وکړو مونږ ډېر زیاته تیزه منډه ووهو مونږ ایکسرسایز وکړو یا دروند کار وکړو نو څه چل کېږي زموږ په جسم خوله راځي نو د هغې خولې د وجې نه بیا څه چل کېږي زموږ په دې سرمنه باندې څه چل کېږي هغه خوله چې هغه راوځي نو دې ته وایي سیکریشن پوه شوئ نو چې کله دا خوله راوځي د دې فایده دا ده چې زموږ جسم څه شي یخ شي نو موږ چې دی نارمل حالت ته راشو اوس پوه شوئ نو دا ټول چلونه د چا د وجې کېږي اپیتیلیل ټیشو اوس دلته څه کوي دلته کې لیکل دی چې ویر اټ از فاوند دا اپیتیلیل ټیشو په کوم ځای کې اول خبره سره سکین مونږ څه ته وایو چمړه بیا دی لایننګ اف ټیوبز مطلب دا دی چې زموږ د جسم که ډایجسټیو سیسټم ته مونږ وګورو نو باقي حصې داسې دي چې د هغې مثال د پایپ دی لکه زموږ دا خوله دی ٹھیک شو دلته کې اپیتیلیل ټیشو لګېدلی دي ٹھیک شو نو په جسم کې داسې ازادي دننه چې د هغه د څه نه جوړېږي اپیتیلیل ټیشو نه جوړېږي پوه شوې او د هغې نه علاوه اینډ ارګنز مطلب څه دی اعضا څه شی دی نو زموږ سره زموږ سرمن شوه د هغې نه علاوه زموږ په جسم کې هغه څیزونه چې هغه د ټیوب په شان دي او کوم اعضا چې دي هغه څه نه جوړېږي اپیتیلیل ټیشو کار څه کوي کوی یو څیز پټوي د هغې حفاظت کوي او د هغې نه څه څیز خارج کوي اوس په دې پوه شوئ اوس دویم ته راشئ دا دی کنیکټیو ټیشوز اوس کنیکټیو ټیشو څه کار کوي فنکشن مطلب کار څه کوي کوی کنیکټس زموږ په جسم کې څه څیزونه داسې دي چې هغه د یو بل سره کنیکټ کوي پوه شوې ارګنز د یو بل سره کنیکټ کوي د هغې نه علاوه ټرانسپورټ دا یو څیز ټرانسپورټ کوي پوه شوې په ارګنز کې فرض کا کنیکټیو ټیشو موجود دي نو د ارګنز ته د یو څیز ضرورت دی نو دا کنیکټیو ټیشو دا چل کوي چې هغې ته یو څیز سپلای کوي بل څه کار کوي اینډ سپورټس مطلب دا دی سهاره ورکوي
صحیح ده دا چې کله تاسو بونز وغیره تاسو ته وایي نو باید به تاسو ته پته ولګي چې دا سهاره چې د څنګه ورکوي اوس زموږ سره کنیکټډ ټیشو په کوم ځای کې دي چې ګویا بون زموږ چې کوم هډوکي دي باقي دا کنیکټډ ټیشو دي چې دا کنیکټډ ټیشو باندې موجود دي نو هډوکي د یو بل سره کنیکټ کوي د هغې نه علاوه ټرانسپورټ کار کوي او سهاره ورکوي بلډ وینه په وینې کې دننه هم زموږ سره کنیکټډ ټیشو دي موجود دي کارټیلیج کرچه کوم ځای دی چې ګویا دا ځای دی دا کرچه دی دا چې دی دا کرچه دی اوس پوه شوئ نو په دې ژبې کې کوم ټیشوز موجود دي کنیکټیو درېمې زموږ سره دی چې ګویا مسکولر ټیشوز چې ګویا چې په کوم ځای کې مسل ټکی راځي په کوم ځای کې مسکولر ټکی راځي دا خبره یاد ساتئ د دې مطلب دا دی چې هغه ځای به حرکت کوي ٹھیک شو نو دا زموږ سره کار څه کوي فنکشن څه کوي مووز باډي پارټس زموږ د جسم مختلفې حصې چې دي هغې له موومنټ ورکوي ٹھیک ده دا تاسو ته ما مسلس کې ویلی وی دا موومنټ دی دا شرټ جوړه کوم دی دا موومنټ ٹھیک شو نو دا کار څوک کوي اوس دا په کوم ځای کې هارټ زړه باندې تاسو لاس کې د مخکې طرف ته راځي او شا طرف ته راځي دې ته د ساینس په ژبه کې موږ وایو لب ډب پوهېږئ نو زموږ سره زموږ چې کوم زړه دی نو هغه د مسکولر ټیشو نه چې دی جوړ دی بیا زموږ سره سره مسلز په جسم کې شپږ سوه سویونه داسې دي چې هغه حرکت کوي د دې خبرې مطلب دا شو چې 600 مسل چې دي هغه په جسم کې موجود دي اوس پوه شوئ نو دا زموږ سره څه جوړوي مسکولر ټیشو ښه بیا څلورمې زموږ سره نروس ټیشوز دا خبره یاد ساتئ چې په کوم ځای کې نروس ټکی راځي د نروس مطلب به دا وي د دې اشاره به سپاینل کارډ ته د دې اشاره به برین ته سپاینل کارډ د ملا هډوکی او برین دماغ نو چې وایي نروس ټیشو څه کار کوي کیریز میسیجز اراوند باډي لکه زموږ دا جسم چې دی الله پاک داسې ډیزاین کړی دی چې په دې کې د یو ځای نه بل ځای دا میسیجونه ځي راځي ټیک شو لکه په جسم کې اوبه کمې شوي نو میسیج راشي په ګردو باندې له پاسې یو څیز دی هغې د ایډرینل ګلینډ نو هغې ته میسیج راشي چې اوبه کمې شوي دي تاسو خپل کار وکړئ پوه شو موږ چې کوم خوراکونه خورو زموږ پنکریاس دی لیور وغیره نو دې ټولو ته چې میسیجونه راځي چې تاسو خپل کار وکړئ اوس نروس ټیشو په کوم ځای کې برین دماغ سپاینل کارډ د ملا هډوکی اینډ نروس په دې خبره ځان پوهېږئ نروس چې دي دا زموږ سره داسې لارې دي زموږ په جسم کې چې په دې لارو په ذریعه باندې زموږ دماغ ته چې دی میسیج ځي لکه په جسم کې یو څیز کم شو نو د هغه ځای نه چې دی میسیج لاړ شي برین ته د څه په ذریعه د نروس په ذریعه نو برین چې دی فیصله وکړي واپس هغه ځای ته بیا میسیج راولېږي پوه شوئ نو دا ټول کارونه چا د وجود کېږي په دې باندې پوه شوئ اپیډیلر ټیشو په سرمن له پاسه زموږ په جسم کې دننه کنیکټیو ټیشو چې دي دا زیاتره زموږ سره په هډوکي کې په کرچي کې د هغې نه علاوه په وینه کې مسکولر ټیشو چې کوم ځای حرکت کوي دا زیاتره په هغه ځای کې او نروس ټیشو چې دی زموږ برین دماغ او د هغې نه علاوه زموږ د ملا هډوکي دا په هغه ځای کې خپل کار کوي ٹھیک شو دا پروټیکشن کوي دا چې دی هډوکي زموږ سره یو بل سره کنیکټ کوي مسکولر ټیشو چې دی حرکت کوي نروس ټیشو دا کار کوي چې دا په جسم کې میسیج وړي پوه شوئ په دې نور پوښتنه شته